السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورور حسن شاهد یو ځل بیا ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. ان شاء الله حکومت ګورو زمونږ په چینل په ټیکنیکل حسن باندې بس تاسو د 12000 کین ماستر مکمل کورس اپلوډ کوم. په دې کې به کین ماستر کورس پارت 1 پارت 2 پارت 3 داسې به سټیپ بای سټیپ تاسو له ټول پارتونه اپلوډ کوم. نو کومل ګری چې غواړي چې موږ د کین ماستر مکمل ایډیټینګ زده کو او بیا په کین ماستر کې چې څومره مطلب ګران ایډیټینګ یو هغه موږ بیا هم شو کولای. نو زمونږ هر یو ویډیو چې کوم د تر اخره پورې وګورئ څومره چې پارت 1 دی پارت 2 دی پارت 3 دی نو تاسو په کین ماستر باندې مکمل پوه شئ. ان شاء الله زه تاسو ته ډیر زیات په زبردست طریقه باندې دا ټول کورس په ویډیو کې خایم او کومل ګری چې غواړي چې مکمل ایډیټینګ زده کړي نو زمونږ یو پارت هم مس مکئ زمونږ ټول پارتونه وګورئ. نو پارت نمبر 1 شروع کوو خو دینه مخکې تاسو تر اوسه پورې زمونږ چینل ټیکنیکل حسن نه سبسکرایب کړئ نو دا ضرور سبسکرایب کړئ چې به زمونږ راتلونکي د کین ماستر ټول کورسونه د پیکزلیب کورسونه یوټیوب کورسونه از یو هر یو کورس چې څومره ویډیوګان دي چې تاسو ته بیا په خپل درځي. نو پښت اپل به تاسو وکړئ تاسو به کین ماستر اپلیکیشن دغه رقم اوپن کړئ نو تاسو له دلته کین ماستر اپلیکیشن چې څنګه تاسو کولاو کړئ تاسو دلته یو آپشن درکې پلس زه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو پوه کوم او دا کورس د هغه مرګل لپاره دی کوم چې بالکل په کین ماستر اپلیکیشن باندې نه پوهیږي نو تاسو به بیزه سټیپ بای سټیپ پوه کوم تاسو ته هر یو آپشن خایم چې د دې سکار دی. نو تاسو چې کله په دې پلس نشان باندې کلیک واغستو تاسو ته ښکاري کوم چې تاسو سره پلس نشان دی د باندې چې تاسو کلیک کړئ تاسو له دا درې آپشن درکې یعنی دا یو ویډیو چې کوم دا تاسو مطلب د سی ویډیو جوړول غواړئ که تاسو د ټیک ټاک د لپاره یا څومره چې ټایپ ویډیو په فیسبوک کې دي هغه ټول په دې سایز کې وینئ تاسو مطلب په کم سایز کې جوړول غواړئ نو زه به کوم یو سلیکټ کوم زه به دلته دا یو سلیکټ کوم تاسو ته ښکاري چې کله ما دا سلیکټ کوم نو بیا به څه وشي دا کین ماستر اپلیکیشن به دننه خپل ورکینګ شروع کړي خپل کار به شروع کړي او په دې کې چې بیا دننه سم دي نو دې باندې بالکل سټیپ بای سټیپ زه تاسو ته پوه کوم. نو په دې کې فسټ اف آل تاسو دلته یو آپشن درکلی میډیا تاسو ته ښکاري کله چې موږ په دې میډیا آپشن باندې داسې کلیک واخلو نو د دې نه زمونږ ګیلري اوپن شي نو بیا تاسو ته ښکاري په دې باندې د ویډیو سایمبل چې کوم دی هغه هم ورکلی یعنی د ویډیو نشان چې کوم دی هغه یې هم ورکلی دی خو تاسو د دې نه تصویرانه ویډیو دواړه شی راغیستی یعنی تاسو دې باندې کلیک واخلئ تاسو به خپل ګیلري ته لاړ شئ په ګیلري کې تاسو ویډیو راواخلئ نو هغه تاسو بیا ایډیټ کولی شئ یا تاسو ډېر زیات تصویران نه واخلئ نو د هغه تصویران نه بیا یو ویډیو شی جوړولی نو بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته یو آپشن خایم ویډیو بالکل مسکیپ کوئ ویډیو شاته کوئ مخکې کوئ چې تاسو بالکل سټیپ بای سټیپ پوه شئ. بل آپشن موږ دلته آډیو آپشن چې کوم دی راکلی زه تاسو ته ښایم کوم چې موږ له دې ځای کې د آډیو آپشن راکلی نو چې کله موږ د دې ځای نه ویډیو راواخلو نو بیا چې کله موږ په آډیو باندې کلیک کړو نو په دې کې زموږ څه چې په ګیلري کې یعنی زموږ څه چې په میموري کارت کې څومره ټونزونه دي څومره سندرې دي شعرونه دي هر څه چې زموږ سره دي خو چې هغه په آډیو کې دي نو هغه موږ د دې ځای نه راغیستلی شو په خپله ویډیو باندې برابرولی شو. بل زموږ سره لاندې بل یو آپشن چې کوم دی راکلی دی وایس تاسو ته ښکاري وایس آپشن یې موږ له راکلی دی نو چې کله وایس زموږ سره څه کار کوي چې کله موږ د میډیا نه یو ویډیو راوالو او بیا موږ وغواړو چې په دې باندې د پاسه موږ ډبینګ وکړو یعنی په دې باندې موږ بل اواز برابر کړو یا موږ خپلې خبرې په دې باندې وکړو نو سمپل تاسو په وایس باندې بیا کلیک کوئ. دلته موږ له بل یو آپشن راکلی لیر آپشن تاسو ته ښکاري لیر آپشن چې کوم دی نو ډېر زیات لازمي آپشن دی چې په کین ماستر کې د دې ډېر زیات کار دی. نو کله چې موږ په لیر آپشن باندې کلیک واخلو نو زه به دلته فسټ اف آل یو ویډیو راواخلم ځکه چې لیر د ویډیو نه بغیر کار نه کوي نو زه یو ویډیو راخلم بیا تاسو ته ښایم. نو دلته ما خپله یو ویډیو راواغېستله اوس په دلته موږ سمپل په لیر باندې کلیک کوو او تاسو په ټول سیسټم باندې پوه کړم. کله چې تاسو په لیر باندې کلیک کړئ نو دلته سټیپ بای سټیپ تاسو ته څومره څیزونه ښیي فسټ اف آل تاسو دلته میډیا آپشن بل درکلی دی نو چې کله تاسو له په میډیا کې دا آپشن درکلی او په دې کې صرف د تصویر د تصویر عکس یې پکې تاسو ته ښوو چې دې ځای نه تاسو صرف تصویر شی راغیستی نو هغه کین ماستر کې به تاسو ویډیو نشئ راغیستی. ډېر زیات ملګرو زما نه تپوس کړی چې زمونږ د یوې ویډیو د پاسه بلې ویډیو نشو ورکولی یا مونږ ویډیو له بیکګراونډ نشو ورکولی نو تاسو به خامخا داسې کین ماستر ځان نه ګورئ چې هغه هم د دې ځای نه ویډیو او تصویر دواړه راخلي. نو د دغه ځای نه که تاسو وغواړئ چې زه اوس وغواړم چې په دې ویډیو باندې د پاسه تصویر ورکړم نو هغه به سمپل مونږ د دې آپشن نه کوو یا زه وغواړم چې د دې د پاسه دلته بله ویډیو ورکړم نو هغه به سمپل موږ د دې آپشن نه کوو یعنی دا زموږ سره ډېر زیات ضروري آپشن دی کوم چې په لیر کې میډیا آپشن دی. بل موږ له لاندې افیکټ آپشن چې کوم دی راکلی دی چې په هغې باندې د پاسه لیکلی اف ایکس نو اف ایکس زموږ سره د څه دپاره کار کوي دا زموږ سره د دې دپاره کار کوي چې کله موږ یوه ویډیو وکړو په هغې کې موږ نه څوک راغلي وي یا موږ هسې غواړو چې په هغې کې موږ یو ځای هایډ کړو یعنې یو ځای پکې بلر کړو چې بیا هغه نه ښکاري یعنې تاسو په یو ځای کې راپورټینګ وکړئ تاسو په یو ځای کې فني ویډیو جوړه کوئ تاسو نه په هغې کې سایډ ته زنانه راغلي وي یا پکې داسې څوک راغلي وي چې د هغوی مطلب پرمیشن تاسو سره نه وي چې موږ په ویډیو کې راوله نو هغه سمپل تاسو د اف ایکس نه هایډ کولی شئ یعنې هغه به بیا نه ښکاري.
بل اوورلی آپشن چې کوم دی تاسو له درکلی چې دا ډیر زیات مرګرو ته پته نشته چې دا آپشن لا هم دلته شته دی په کین ماسټر اپلیکیشن کې. نو دا تاسو ته زه ځکه هم چې ما کله دا ویډیو اپلوډ کړ نو ډیر زیات مرګرو زموږ نه تپوس کوو چې تاسو به د خپل ویډیو باندې دا څومره ګلونه چې دي دا تاسو د کم ځای نه ورکړي دي. نو دا به سمپل تاسو د اوورلی آپشن نه ورکوي. اوورلی آپشن زموږ سره هغه آپشن دی په دې کې چې په کین ماسټر کله تاسو فرست ټایم انسټال کوي یعنی کله تاسو کین ماسټر انسټال کوي نو په دې کې به تاسو وروسته اوورلی آپشن چې کوم دی په دې کې به دننه تاسو هر څه ځان ډاونلوډ کوئ نو بیا تاسو د اوورلی آپشن نه کار شي اخیستلی. د اوورلی آپشن لاندې موږ له بل یو آپشن چې کوم دی راکلی زه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته ښایم. ویډیو بالکل مه سکیپ کوئ، ویډیو تر اخره پورې ضرور وګورئ چې تاسو مکمل پوه شئ او بیا په دې یو شیز باندې زه ټرای کوم دا به ټول تاسو ته پریکټیکل ښایم چې یعنې دا زموږ سره څنګه کار کوي. کله چې تاسو په ټیکسټ آپشن باندې کلیک واخلئ کوم چې تاسو سره ټیکسټ آپشن دی نو په دې کې تاسو څه کوئ په دې کې به تاسو په خپله ویډیو باندې لیکل کوئ یعنې څومره چې په دې مطلب زه دا ویډیو پلی کوم په دې باندې د پاسه دا کوم لیکل چیزې راځي نو دا ټول لیکل چې کوم دي نو دا به هم د دغه ټیکسټ آپشن نه کېږي کوم چې تاسو له په دې ځای کې بالکل کلیر درکلی دی. بل هینډ رایټنګ آپشن چې کوم دی موږ له راکلی دا زموږ سره د څه لپاره کار کوي زه تاسو ته ښیم. هینډ رایټنګ آپشن چې کوم دی زموږ سره د دې لپاره کار کوي چې په دې باندې سمپل تاسو د خپلو ګوتو په مدد سره دغه رقم لیکل شئ کولی لکه څنګه چې تاسو ته په سکرین باندې زه ښیم همدغه شان لیکل چې کوم دی سمپل تاسو د دې نه شئ کولی. نو دا په کوم ډیر زیات د کمال آپشن دی مطلب زه وغواړم چې دغه شان لیکل وکړئ تاسو په خپله ویډیو باندې هغه تاسو په دغه آپشن نه کولی شئ. نور آپشن چې کوم دی کله تاسو مطلب ټوله ویډیو وکړله نو هغه به تاسو بیا د کم ځای نه سیو کوئ هغه به سمپل تاسو د دې ځای نه سیو کوئ کوم چې تاسو سره دلته دا تیر نشان دی. او که تاسو خپل ویډیو پلی کول غواړئ نو سمپل تاسو دلته پلی آپشن چې کوم درکلی دی بالکل کلیر. که تاسو غواړئ چې زه خپله ویډیو ډب کړم نو سمپل تاسو به څه وکئ په خپله ویډیو باندې به لاندې داسې کلیک واخلئ تاسو ته ښکاري په خپله ویډیو چې ما کلیک واخیسته نو تاسو له په دې ځای کې بل یو آپشن 3 ډاټس تاسو له درکې تاسو ته ښکاري نو د دې نه تاسو خپله ویډیو چې کوم دی ډبله کولی شئ. مطلب زه په دې 3 ډاټس باندې کلیک کوم تاسو ته ښکاري دلته ما له بل یو آپشن راکړو ډوپلیکیټ یعنې تاسو د خپلې ویډیو بل ډوپلیکیټ دلته د دې نه جوړولی شئ او د دې بل چې لاندې آپشن دی نه تاسو ډوپلیکیټ از لیر آپشن چې کوم دی نو هم کولی شئ. که تاسو وغواړئ چې زه دلته تاسو په غلطۍ کې چېرته 2 ویډیوګانې راغوستې وي یا بل څه تاسو وغواړئ چې یوه ترې ډیلیټ کړم نو سمپل په خپل ویډیو باندې په کلیک کوئ بیا تاسو دلته سایډ ته ډیلیټ آپشن چې کوم دی درکلی نو تاسو دې ځای نه سمپل خپله ویډیو چې کوم دی هغه تاسو ډیلیټ کولی شئ. بیا په کین ماسټر کې که تاسو په خپله ویډیو باندې کلیک واخلئ دلته چې څومره نورې آپشنې دي زموږ سره څه کار دی تاسو به 2 ویډیوګانې څنګه یو ځای کوئ یعنې څومره چې د کین ماسټر نور ایډیټنګ دی تاسو به ته به هغه زه سټیپ بای سټیپ ښایم تاسو به ګرین سکرین په خپله ویډیو کې څنګه یوز کوئ یعنې د کین ماسټر تاسو په تصویر والا غانا څنګه جوړوئ تاسو به د خپلې ویډیو نه غلط ذکیه څنګه درې کوئ داسې ډېر زیات نورې ویډیوګانې چې کوم دي نو دا به زه هم ستاسو دپاره اپلوډ کوم سټیپ بای سټیپ. نو څومره ملګري چې زما دا اوس کورس دا لاولنی پارټ ګوري په دې کې ما تاسو ته صرف هغه آپشن وښول چې دا ټول به زه تاسو ته ښایم ځکه چې کین ماسټر داسې اپلیکیشن دی چې په دې باندې موږ د موبایل هر قسم ایډیټنګ چې کوم دی هغه شو کولی او یعنې دا بالکل زموږ سره زموږ د ایډیټنګ چې کوم ضرورت دی هغه ټول پوره کوي. نو کین ماسټر ډېر زیات لازمي اپلیکیشن دی بیا د هغه ملګرو دپاره ډېر زیات لازمي دی د کومو ملګرو چې د یوټیوب چینلې دي. بل تاسو له په دې درمیان کې یو آپشن درکلی زه به دا تاسو ته عام وښایم چې دې زموږ سره څه کار دی تاسو ته ښکاري په دې درمیان کې دلته موږ له دا یو آپشن راکلی کوم چې تاسو ته د دې ټول سیټنګ په دې منځ کې ښکاري. نو دا آپشن زموږ سره څه کار کوي که په دې آپشن باندې موږ کلیک واخلو تاسو ته ښکاري په دې کې موږ له 2 آپشنې نورې راکړي تاسو ته ښکاري یو کیم ریکارډر آپشن چې کوم دی موږ له راکلی بل کیمرا آپشن چې کوم دی موږ له راکلی دی زه تاسو ته ښایم تاسو ته ښکاري یو کیمرا آپشن دی زموږ سره دا آپشن دی. نو د دې نه تاسو څه کولی شئ د کیمرا آپشن نه چې کوم دی تاسو ډایرکټ تصویران شئ ایستی یعنې چې تاسو سره په ګیلري کې تصویران نه وي نو تاسو ډایرکټ د دې ځای نه په کیمرا باندې شئ ایستلی او هغه تصویران به تاسو سره دلته ډایرکټ راځي. که تاسو پرې نه پوهېږئ یا تاسو تصویران نشئ راغیستی نو دغه آپشن نه تاسو هم تصویران چې کوم دی هغه تاسو راغیستلی شئ. بل تاسو له سیکنډ آپشن چې کوم دی کیم کارډر آپشن چې کوم دی کوم تاسو له درکلی دی کوم چې تاسو ته په دې ځای کې دلته سایډ ته ښکاري نو د دې نه تاسو ډایرکټ ویډیو چې کوم دی کولی شئ یعنې تاسو چې په دغه باندې کلیک واخلئ تاسو ته به کیمرا کولاو شي او بیا تاسو بالکل کولی شئ چې ډایرکټ تاسو داسې ریکارډینګ وکړئ هغه به تاسو سره دلته راشي تاسو ته ښکاري دلته به تاسو سره راشي او بیا تاسو باقي هر قسم ایډیټنګ چې کوم دی هغه تاسو کولی شئ.
نو په دې کې هم ډیر ځل سیټینګونه دي په کین ماستر اپلیکیشن کې موږ په خپل ویډیو باندې کلیک واخلو نو زه به تاسو ته بالکل سټیپ بای سټیپ خایم چې زموږ سره د دې سکار دی ور سره زموږ سره د دې سکار دی د دې سکار دی اسی سټیپ بای سټیپ تاسو ته ښکاري دی کې لاندې څومره سیټینګونه چې کوم ځای به ټول زه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته خایم او ټول ملګرو ته ریکویسټ کوم چې زموږ چینل ټیکنیکل حسن ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج سره هم لایک کړئ چې بیا زموږ راتلونکي هر ویډیو چې کوم دا تاسو ته په خپل باندې درسي ځکه چې زموږ به کین ماستر کورس دغه شان پارت 1 پارت 2 څومره چې د دې کورسونه دي پارټونه دي دا ټول به کوم ځای تاسو ته سټیپ بای سټیپ اپلوډ کوم نو زموږ چینل ټیکنیکل حسن ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ چې به زموږ راتلونکي هر ویډیو چې کوم دی تاسو ته په خپل باندې درځي حکومت کو دا د کین ماستر پارت 1 امید لرم چې تاسو بالکل په کین ماستر باندې دغه څومره چې اپشن دي په دې باندې تاسو پوه شئ وستئ او نور کورس پارت 2 پارت 3 دا ټول به اپلوډ کیږي نو هغه ضرور وګورئ او په ډسکرپشن کې به تاسو ته لینک میلاو شي ما ورته لیکلي پارت 1 پارت 2 دا هغه ځای تاسو ډایرکټ هغه ویډیو هم پلی کولی شئ نو موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان